السلام علیکم ویورز، خواهش لرم چې تاسو ټول خبرو جوړ وئ. نو نن به زه ستاسو وړاندې مینګو لسی جوړوم. شملې خو د هر چا ډېرې زیاتې خوښې وي، خو چې بیا دې سره موږ مینګو شامل کړو نو بیا دا نور هم زیات خوندور جوړ شي، صحت له هم ډېر زیات ښه وي. نو راځئ چې موږ تیار کړو مینګو لسی. نو مینګو لسی دپاره موږ له یو پیاله مسته پکار دي او ورسره یو پیاله تقریبا مینګو پیوري. دا موږ مینګو را پلپ دغه کړو، بیا موږ بلینډ کړلو، نو دا پیوري جوړه شوله. ورسره به موږ لږ شان الایچي پاوډر استعمالو او ګارنیشنګ دپاره به تاسو سره پسته وي، بادام کاجو سوي عام یو څو دانې او ګارنیش کولو دپاره پودینې پاڼې. اوس به موږ مینګو لسی جوړول شروع کړو. نو یو بلینډر کې به موږ مستو واچو او همدې بلینډر کې به موږ دا مینګو پیوري واچو. اوس که تاسو غواړئ نو دې کې چینی اچولی شئ، کنډنس ملک اچولی شئ، دا ستاسو خوښه ده. او یو ګلاس به موږ دې کې یخې اوبه واچو. اوس به دا هر څه موږ بلینډ کړو. اوس به موږ دې کې یو ټیبل سپون برابر چینی واچو. اوس به موږ دې کې یو څو دانې آیس کیوبز واچو او مینګو لسی به دې کې واچو. تاسو خوښه وي نو دې باندې ونیلا آیس کریم هم اچولی شئ ټاپ باندې. او دې نه علاوه اوس په دې باندې موږ نټس واچو. تاسو چې کوم نټس خوښ وي موږ بادام او کاجو پې اچو. الایچي پاوډر، شین الایچي پاوډر. او ګارنش کولو دپاره به موږ شنه پودینه. نو زه هیله کوم چې ستاسو به زموږ مینګو لسی ډېره زیاته خوښه شوې وي. که تاسو زموږ نن دا ریسیپي خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.